مهم خبر پاکستان د ډیورنډ په اړه د شیر محمد عباس ستانکزي خبرې ځان غوښتونکې وبللې. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. مقدر مهم خبر ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورنډ کرښې په اړه د طالبانو د خارجه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي وروستیو توندو څرګندونو ته غبرګون کېښودلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ ناوخته یوې اعلامیه کې د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتونکي بللي او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د دغسې خبرو پر ځای د امنیتي اندېښنو په اړه د پاکستان غوښتنو ته رسیدنه وکړي. اعلامیه کې ویل شوي چې دغه شان څرګندونې د نړیوالو اصولو خلاف دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د پنجشنبې په ورځ لوګر ولایت کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د ډیورنډ کرښه باندې اغزن تار د زغم نه دی او دغې کرښې ولسونه سره ویشلي دي. دا و د نړۍ چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.